دا جرا ثواب رسېږي علماء پورې خاطر د علماء سره زما استاد ثواب غم د علماء سره زما استاد ثواب راغی د مدرسې چاندي هغه کټ ته خپل سپلیر او غرزونه افغانستان هغه طالب په جړا شو چې مدرسو ته خلک سپک ګوري موږ زموږ د سیکنه معمولي خبره ده راغی مولانا عبدالحق صاحب ته په جړا کې چې کله مولانا عبدالحق صاحب ته په جړا راغی چې حضرت ستاسو د کلي هغه خان نه دی زموږ چاندي ته مدرسې ته سپک وکتل سپلیر او غرزوله زموږ د دې علماء دیوبند داسې غټه سینه ده داسې غټ سړی دی مولانا عبدالحق صاحب هغه طالب ته وایي د اکوړي په بازار کې موچي دی د اکوړي په بازار کې چمیار دی دا سپلی به ورله یوسي ورته وایي چې دا جدا جدا حصې کا چڼیاو جدا کا پټې جدا کا تلې یې جدا کا چې کله جدا کی پخوا چې به د چا سپلی وشري د چڼیاو بې خراب شو د بلې سپلی چڼیاو به پکې دا جدا جدا کا و چې کله جدا کی وې د دې قیمت ولګوه که چې کله چې د هغه موچي قیمت ولګي ورته وایي دا در باندې خرڅوم دا پې خرڅه که هغه به قیمت درکړي په هغه پیسو باندې ګیلاس واخله هغه ګیلاس د چاندې د کټ سره چې کومه مټکې ده هغه ګیلاس مټکې سره کېده چې په لار مسافر تېرېږي را تېرېږي چې په دې ګیلاس کې اوبه څکي چې خان تاجر او ثواب رسېږي چې په دې ګیلاس کې اوبه څکي چې خان تاجر او ثواب رسېږي د علماء پورې خاطر د علماء سره زما استاد ثواب غم د علماء سره زما استاد ثواب غم ته سپلی ورځه ته ورته کنځل کوه دا جرا ثواب رسېږي د علماء پورې خاطر د علماء سره زما استاد ثواب غم د علماء سره زما استاد ثواب غم ته سپلی ورځه ته ورته کنځل کوه دی دا درې صورتونه ځکه پرېښو چې تاسو ته ثواب ملي دا قاري صاحب دا ځان نه دا درې صورتونه ویلي شو مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي اړه غټو ساته خلک وارث وایي هغه خان ته چې پته ولګېده رامنډې کړې مولانا عبدالحق اکاړوي مولانا عبدالحق هغه د ختم نبوت شمع د ختم نبوت د دفاع پروانه د مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه هم اثر هم جماعت هم مشن د غلام غوث هزاروي صاحب هم اثر هم جماعت هم مشن په خپو کې هغه د اکوړي خان ځان راوغورځو ورته وی تاسو مونږ تاسو پورې خان دو تاسو سره زموږ د ثوابونو غم دی تاسو موږ له ثواب راکوئ د اکوړي د حقاني په بنیاد کې د هغه خان سرمایه لګېدلې